دا یو سوال یې ورور کړی دی چې یو ماشوم په وړوکوالي کې ورک شوی دی. زمونږ یو خپلوانو کې یو ماشوم د وړوکوالي چا په لاره کې پټ کړی دی، تختولی دی، ورک دی او پلار یې مړ شو. اوس د ده په میراث کې څه شتي او که نه؟ د ده په میراث کې څه چې ورک دی شتي او که نه؟ دا ناشنا سوال دی. او ځکه تاسو ته دا ووایم چې دا زمونږ دا بعض عوام څه وي پلانې ډېر لوی عالم دی، دا لوی به داسې راکاږي. ته ورته ولې وایي دومره ښکلی قرآن وایي. ښه دې بعضو ته چې وایي په بچي باندې علم وکړه، وایي قاري صاحب له کور ته راځي. زمونږ د خلکو مطلب دی چې علم صرف څه ته وایي؟ قرآن وایي، څو سورتونه نازله وایي. علم غر دی، ناشنا مسلې، ناشنا خبرې دي. اوس دا سوال ماشوم ورک شوی دی، پلار یې مړ شو، ده ته به میراث کې څه میلاوي او که نه؟ الجواب کم سړی چې ورک شي فلا یدرا احی هو ام میت یا او میت. علما وایي چې یو سړی مړ شو او هېڅ پته یې نه لګي، یو سړی ورک شو او هېڅ پته یې نه لګي چې مړ دی که ژوندی دی، نو ده ته علما وایي المفقود. عربۍ کې ورته مفقود وایي، ورک شوی. د دې ځان له مسایل دي. ها قاضي له به مسئلې ځي چې پلانې ورک دی، ماشوم ورک دی. قاضي به څه کوي؟ یو وخت به مقرروي. دا وخت باره کې اختلاف دی، لکه بعضو فقهاو 100 کاله ذکر کړي دي، بعضو 4 کاله ذکر کړي. خو راجح قول دا دی چې خبره د قاضي اجتهاد ته واپس ده. د چا اجتهاد ته؟ قاضي. ولې؟ ځکه چې قاضي به حالاتو ته ګوري، ټکنالوژۍ ته به ګوري. و تاسو دا سوال وکړم، د نن نه 100 کاله مخکې یو سړی په ځنګل کې ورک شوی دی او نن یو سړی په ځنګل کې ورک شو او دې دواړو پسې لټون شروع شي، نو دا لټون به یو شان کېږي؟ ولې به یو شان نه کېږي؟ نن سبا ټکنالوژي ده. ها یو سړی راغی او دی وویل چې زمونږ تره ورک شوی دی په یو صحرا کې د فلاني ملک او داسې شوي او بیا جنګ شي او بیا دا شي او بیا دغې. اوس به قاضي اندازه لګوي چې دا سړی په څومره وخت کې میلاویدی شي. زه به دا ویاروي 4 کاله، 4 کاله دته انتظار. ښه یو سړی دی دغه بل کلي کې ورک شوی دی او دومره قاضي میاشت ټیم شو، نو خبره د چا اجتهاد ته راځي؟ ده قاضي. اوس دا وایي قاضي دا وایي د ماشوم دپاره ټیم ورکو چې یا دا ورک شوی چې دی چې د ده دپاره 15 کاله ځه لکه مناسب هغه ته دې څه ښکاري. هسې دا فرضي خبره کو. اوس د ده پلار مړ شو، د دې ماشوم پلار مړ شو، چې ورک شوی د ده پلار مړ شو او قاضي څومره وخت ښوولی دی؟ 15 کاله. او وخت هم اقا روان دی، 15 کاله له پوره شوي نه دي. نو دغه سړی مړ لکه ژوندی دی، چې ورک دی مړ لکه ژوندی دی. نه قاضي چې ټیم ورکړی دا ټیم ګوره داسې حسابېږي چې ژوندی دی، ورک دی خو ژوندی دی، دا ټیم یې ورکړی. او میراث تقسیمېږي، نو موږ به د ده میراث راولو سیټ ته به یې کړي، ځکه چې سړی لا اوس څه دی؟ ژوندی دی، ټیم پاتې. هغه میراث موږ سره پروت دی او دې کې هغه وخت پوره شو. قاضي چې کوم وخت ښوولی هغه پوره شو چې دومره وخت به ته انتظار کوي. هغه وخت پوره شو، سړی رانغی دی اوس مړ شو. کله مړ شو؟ 15 کاله دغه وخت یې مړ شو. اوس د ده دا مال تقسیم کوي ټولو باندې، کوم چې دا پاتې دی وارثان دي. اوس ورسېدي په مسله باندې. مسله لږه جوړه ده خو ما کوشش د وضاحت وکړو. اوس به د ده دا مال تقسیمېږي چې کله د هغه وخت پوره شو، د دې نه بعد به دا مال تقسیمېږي.